بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. د ټایپېنګ درس مو شروع کړی و، د ټایپېنګ ټوټوریال. نو راځو مونږه چې د تېره ورځ درس لوستی و انټروډکشن کې، او په دې کې چې دغه کم نومیریک پیډ چې و دغه مونږه لوستی و، دا مو خلاص کړی و. په دې باندې تاسې پوه شوي یاستئ. دا درسونه مو ټول لوستي وو. نن راځو د بګینر کې تاسو ته معلومات درکوم. بګینر کې ګوره بیا چې دغه کم حروف دي اف جې دې نه بیا شروع کېږي. اولنی درس هم همدا و. تاسې به دا پریکټس کې همدارنګه چې دی تر لیسن 9 پورې دا سیمبلز دي، دا به چې دی تاسې پریکټس کې ورسره چې کوم دی همدارنګه نومیریک پیډ دا ټول تاسې به تر اخره پورې دا پریکټس کوي. ورپسې ایکسپیرینسډ لیسن دی، په دې کې هم چې دی شروع د ای بی ای نه ده. ای بی ای پارټ 1 پارټ 2 همدارنګه پارټ 3 تر زیډه پورې دغه ټول چې دی مطلب تاسو ته لغاتونه درکړي دي، تاسې به دا پریکټس کوي. بیا راځو په دې کې چې دی بل مهم چې کوم درس دی دې سره ګوره تر دې ځای پورې د ایکسپیرینس سره دا کیبورډ راځي، تاسې ته دلته شو کېږي ښکاري. خو کله چې ایډوانس ته لاړ شئ، په ایډوانس کې لیسن 1 دی، په دې کې ګوره موږ سره هغه کیبورډ ختم شو. ایډوانس یعنی مطلب لږ پرمختللی شو. تاسې به چې دی بیا دا مخ ته وړئ. دلته به ګورئ لومړی تاسې به ټیب ووهئ، تاسې به مکمل ګوتې پېژندلي شیپ سره به چې دی غټ حروف د شیپ سره ووهئ، همدارنګه سمبول ووهئ. دا چې کوم دی تاسې ګورئ چې غلط شي هغه درته بیل شو کوي چې تاسې دلته څنګه شوئ غلط شوئ. نو تاسې ته څه وایي and just tell her shift به ونیسئ او بیا چې دی shift m mom بیا shift laugh u همدارنګه چې کوم دی ډاډ به ووهئ. you don't need a reason for this, just do it. She will be very happy to receive this call. Enter وهئ، بیا ټیب وهئ، بیا shift c. call your dad at least once a week and just say, Dad, I love you. Fathers also appreciate. ګوري دا ځنې چې دی زه بټن وهم غلطه، مطلب چې تاسې پوه شئ چې ستاسو غلطي بیا هلته معلومیږي، درته نیسي شو کوي چې تاسې دغه توري غلط وهلي دي. نو they are great. one enter tab for those of you without parents. Call the special people in your life who have made difference. Just let them know that you are thinking of them and that their presence in your life has made a great difference. Sit in silence and appreciate the silence around you. Ask the universe to grant other that same great feeling of
peace, security, and feed the ducks or birds something like feeding the birds. Birds always enjoy a fresh piece of bread. تاسو اوس وګورئ دلته په اخره کې ستاسې د ټایپینګ هغه اندازه درته ښیي چې ستاسې ټایپینګ چې دی هغه 90% ښه دی، مطلب ګوډ نه چې دی اوس زموږ ټایپینګ چې دی هغه اغوښتی دی. ګوره دلته یو کوډ بي بیټر دی، اوکې دی، ګوډ دی، ایکسلنټ دی. ایکسلنټ مطلب چې تر ټولو 100% ستا ټایپینګ ښه وي هغې ته ایکسلنټ لیکي. همدارنګه ورډ پر منټ اوس 1 منټ کې موږ 38 لغتونه لیکلي دي، 38 لغتونه په 1 منټ کې. همدارنګه اکراسي چې دا 99% زموږ اکراسي یا دقت صحیح دی. همدا سلو ډاون چې دی موږ سره 1% دی. همدارنګه که ایرر ته راشو تاسو ته هغه ایرر هم شو کوي چې په کم کم ځای کې تاسې غلطي کړې ده، غلط بټنه مو وهلې ده، هغه درته شو کوي. همدارنګه ګو نیکس باندې کلیک کوئ. دا ټول درسونه تر 18مه پورې چې دی دا ټول درس دی. ورپسې د ایډوانس کې چې دی بل ټیسټینګ دی، دا ټیسټ دی، تاسې نه ټیسټ اخلي. تاسې مطلب دا لیکئ مخکې ځئ او دا تاسې ټیسټ کوئ. نو تاسې چې دی دغه درسونه د بګینر نه شروع کوئ ان تر ټیسټینګ پورې ټول چې کوم دی تاسې مخ ته ویسئ ترڅو تاسې نه یو مسلکي ټایپینګ زده کړئ او ښه طریقې سره او تیز ټایپینګ وکړی شئ. دا و د انګلیسي ټایپینګ. انشاءالله آینده درس به زموږ د پښتو ټایپینګ وي چې پښتو یا پښتو لیکل څنګه موږ په کمپیوټر کې په اسانۍ سره وکړو، د پښتو لیکلو سپیډ مو څنګه زیات شي. نو دغه طریقې او تخنیکونه به انشاءالله موږ په راتلونکي ویډیو کې شروع کوو. نو دا ویډیو مو خوښه وي لایک یې کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکي نوې ویډیوګانې مهم ټریکونه هغه تر تاسې در ورسیږي او ورباندې پوه شئ.